خلیلزاد اسلام آباد کې طالبانو سره پرله پسې لیدنې کړې. دواړه خواوې د بندیانو په تبادله کولو سلا شوي دي. ګرانو کتونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. دغه ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. که مو ویډیو خوښه شوه لایک کړئ او زموږ دغه چینل هم سبسکرایب کړئ. خلیلزاد اسلام آباد کې طالبانو سره پرله پسې لیدنې کړې. دواړه خواوې د بندیانو په تبادله سلا شوي دي. پاکستاني رسنیو دعوه کړې ده چې په اسلام آباد کې پرله پسې 3 ورځې طالب مشرانو سره له لیدنې او په یو شمېر معاملو اتفاق ته له رسېدو وروسته افغان سولې دفاع امریکایي استازی زلمی خلیلزاد بیرته واشنګټن ته روان شوی دی. د تېرې پنجشنبې په ورځ د قطر نه د طالبانو یو لوړ رتبه پلاوی د عبدالغني برادر په مشرۍ اسلام آباد ته رسېدلی چې تر اوسه دغلته موجود دی. رسنیو ویلي چې طالبانو په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو ترڅنګ زلمی خلیلزاد سره هم پرله پسې 3 ورځې لیدنې کړې دي، خو د دې لیدنو په اړوند دواړو خواوې یا د پاکستان خارجه وزارت په رسمي توګه څه نه دي ویلي. د خالي یعنې د شنبې په ورځ د پاکستان یو شخصي ټي وي سما د طالب سرچینو له خولې ویلي چې د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ پرله پسې لیدنو ته د رسمي مذاکراتو نوم نه دی ورکړل شوی، خو د دواړو خواو په دې لیدنو کې د سولې خبرو دپاره د باور د فضا رامنځته کولو دپاره په ځینو شرطونو اتفاق کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خالي یعنې شنبې په ورځ د افغان خارجه وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان یوې خبري کنفرانس ته په خبرو کې ویلي چې طالبان او زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته د سولې د خبرو دپاره نه بلکې امریکایي افغان پوهنتون د 2 او تښتول شوي استادانو د خوشي کولو په سر د خبرو دپاره اسلام آباد ته تللي دي. سما ټي وي خپل راپور کې د طالب سرچینو له قوله منلي چې اسلام آباد کې طالب مشرانو زلمی خلیلزاد سره د تښتول شوو 2 استادانو په پرېښودلو خبرې کړي او هیله ده 3 کاله د مخه تښتول شوي دغه استادان به زر له بنده خوشي کړی شي. په راپور کې دعوه شوې وه چې امریکا به د دې تښتول شوو استادانو په بدل کې د طالبانو په غوښتنه د هغوی 11 بندیان له بنده خوشي کړي چې د حقاني شبکې یو مهم مشر انس حقاني هم په دغو بندیانو کې شامل دی. ګرانو کتونکو کوم ویډیو خوښه شوې لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ.